وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يورزو رسول الله صلى الله عليه وسلم دا آيات والوستو يومئذ تحدث أخبارها دا قیامت په ورځ به دا زمکه خپل خبر الله ته اوري دې سره چې کوم خبرونه دي هغه به کوي. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو ته وی اتدرون ما اخبارها تاسو په دې کوم خبرونه دي چې د زمکه سره دي؟ هغه ته الله ورسوله علم الله او الله رسول ته پته رسول الله ته پته نشي دا کوم خبرونه دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها تقول عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا فهذه أخبارها. رواه الترمذي. رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرونه دادي او غوږ د کولاو کوي چې د قیامت په ورځ به د زمکه د هر سړي او د ښځې مبارک دا خبره کوي چې الله دی پلانی په پلانی ټیم په پلانی ځکه پلانی ګناه کړی و زه په دې باندې کوي ورکوم. بیا مال دې زمکه وګوري که تاسو ګناونه کوي یوزه کوي خو دې زمکه وګوري چې الله نه چې به دا خبرونه نه اوري که ګناونه تاسو کوي او پرې دی نه چې نه موږ ګناه کوو نو به دا غیر پر دې زمکه وګوري چې خبرونه نه وایي گواہی ورنکي نبی به دا غیر پر دې زمکه ګوري چې غزمکه د الله نه نو دې زمکه شتي سدي زه تاسو معلوم دي چې هغه د الله نه ته الله بچي نه په کم ذکر د زمکه په کم ګډ باندې چې ته ګناه کې د زمکه به حال وي. ځکه دا بعض علما دا کار مستحب ګڼي چې کله انسان مونږ کوي دوه رکعات وکړي زه بدل کوم بل ځکه نور وکړه بیا به بل ځکه نور چې د زمکه وخت ورسې کوي دا به ګوي ورکړي دا به دا ګوي ورکړي چې الله د دې ځکه موږ کړه په دې ځکه په دې ځکه درس کړه په دې ځکه jihad کړه په دې ځکه صدقې ورکړي په دې ځکه وسړي ته نصيحت کړه په دې ځکه دا بندگی کړي په دې ځکه دا بندگی کړي دا ټول زمکه ولګي کوم ځکه چې دا بندگی کړي دا خبري وکړي او چې ګناونه دي کړي دا به خبري کوي. دا د حدیث چې انسان په ځل کې یې پیدا کوي نه پیدا کوي ته چې کوم ځکه پروته ګناه کوي د زمانه شي ته لګ د زمکه د دې څخه ته ګوره دا کوشش کوي چې د زمکه د باندې دې کوی ورنه کې ګوري چې د ګناه کړي دا. دا غیر بعد حدیث راوړل و نبی سعید الخدری رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده كيف انعم دې حدیث ته وکړي كيف انعم رسول الله صلی الله علیه وسلم زب خوشاله شمه او سبا مزي واخلم په دنیا کې ولي یا رسول سوال بزر کوي چې ولي یا رسول ته ولي مزي نشي غسته سي چلې کومي خبرې دې څه سوچ کوي چولې چې ته مزي نشي غسته ته خوشاله دې نشي. جواب دی وصاحب القرن قد التقم القرن واستمع الاذن متى يؤمر بالنفخ فينفخ. رسول الله صلی الله علیه وسلم وی زب سمزي واخلم او زب سخ خوشاله شمه او شپېلې ولا شپېلې تیار نیولې او د الله خبرې ته انتظار دي چې کله وته الله وي بس قیامت برازي زب وی سمزي واخلم. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا حدیث سره ووري د مزي پرشتنی شغسته ځکه چې ته څومره خوشاليږي او دې خبرې ته سوچ دي چې اوس په دې ټیم کې اسرافیل علیه السلام خط تیار ولړل شپېلې وسر بلاس کړي او صرف انتظار د سره د الله اجازه او چې کله د الله اجازه ورکو نو دغه شپېلې والا په دې شپېلې کې پوکیو کې د اسره قیامت راشي. دا غینه باندې بل حدیث راوړی د ابو هريره رضی الله عنه حدیث دی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده من خاف ادلج سوچ د دشمن نه یریږي دشمن د حملې نه ناغه د شپې په دی اولنی حصہ کې سفر شروع کړي پریوزی نه څنګه چې دې شیری راغستې چې دشمن باندې حملونه کوي دلته پروتین بیغمه خوبونه کوم دشمن راځي ما به گزارو کی د شپې په اولنی حصہ کې دی روان شي چې سار ته خپل زیته زورسم. ومن ادلج رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د شپې په اولنی حصہ کې سفر شروع کی بلغ المنزل خپل منزل ته رسي. به رسول الله صلی الله علیه وسلم چې الا ان سلعه الله غالیه خبردار یقینا الله سره چې کومه سودا ده نو غړي رګرانه ده ولي ګرانه ده الا ان سلعه الله الجنه خبردار یقینا د الله سره چې کومه سودا ده نو جنت ته نو جنت خو ګران ده. رواه الترمذی دا حدیث امام ترمذی راوړی. په دې کې رسول صلی الله علیه وسلم د مسلمان تشبیه دي کسر ور کړی مسلمان یریږي د شیطان نه د سن یری چې د شیطان په ما غالب نشي ما چې د ګناونو کې وانه چې نو سفرې د شپې د ورنی سینه شروع کړي چې زر ورسېده
او کوم سړی چې دا غواړي چې خپل منزل ته ورسېد نو د وختي سفر شروع کوي دی بګی دمي دا بګی نه کوي سړی چې را دي نشتی او بس کله چې هوټل ته ودرېږي او کله پېټرول پمپ ته ودرېږي او کله ست ودرېږي کله ست ودرېږي د هغه منزل ته چې هغه سوچ دغه مبارکي نشته او فکر یې څه کوي چې وروړي مطلب دا چې اے مسلمانه که جنت تی مقصدی نو جنت خو ډیر ګران دی نو د دې ګرانې سودا د پاره به دې چې چل کې چې قرباني به ورکې بغیر د قرباني نه سنې ملوي تاسو دلته چې سالي یا پر پیسې ورکوي کنه ورکوي لازم نه چې د قیمت او پیسو کې د قیمت او بل څه کې دی چې ته قیمت ورکې ته بس هغه هدف ملوي شي نو کته بل پرز د غواړي چې جنت ته لاړ شي دا غو قیمت ته نو که جنت کټې نو د شپې د اولنۍ سینه با سفر شروع کی مطلب دا دی شپې د اولنۍ سینه چې سفر وختي شروع کی او موږ کې ودرېږي ما د بندگی د رب العالمین خپ جلتی سره وکي خپ شوق سره وکي او خپ جذبې سره وکي چې تاسو له جذبه کم نشي ځکه چې کوم سودا چې موږ د الله سره کوو هغه ډیره ګرانه ده او سودا ده سره د جنت حدیث کې راځي فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر دا څنګه ګرانه نه چې بای کې هغه سړي چې رسول الله چې د سترګې له وسو دي یو غوږ چې توریدلی نه دي چې ته په ځل کې یو ورګي سوچ نه راغلی دا سودا به ګرانی کنه وي دا لازم ګرانی وعن عائشة رضي الله عنها عائشة رضي الله عنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما الرسول صلى الله عليه وسلم خبر وريدلي جاغوي يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا قیامت پورې چې خلک رب العالمین ته ودرېږي نو په دې حال کې ودرېږي چې خپې بل خپې وي او عورات جامې په لپاسه نه غرلا او ناسونه وي بالکل بدی سي لکه څنګه چې د مور د خېټې نه راځي بالکل واقع شي ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم اول مره الله ما په دې سي واپس راځي لکه څنګه چې ما اول پیدا کړی وي واقع شان رب العالمین ته ولاړ یو عالم دې خبره ته سوچ کړی د علماء الله ډیر اوچت دماغ ورکړي او څنګه به دا و دماغ اوچت نه ځکه چې قران او حدیث د الله خولي دې عالم دا خبره کړي او سوچ به کوي شو قیامتي خبره ده وې دا ماشوم چې پیدا شي د لاسونو دي شنوري همیشه د ماشوم د لاسونو سي د دې موټي وې مطلب دا دی چې لکه د اوس په دنیا ور روان دي یو ورسي دی چې د دنیا په ځبې موټو کې تاسو دې شرایي سم او چې مړ شي د لاسونو څنګه کولاو پرتی وې اس پکې نو په دنیا کې اسی مې د موټي درکړي او په اخر کې نتیجه سره وته خالی لاس پروتیس پکې نشته الله اکبر شنو جوړه خبره چې مړ شو د غریب لاس دغه څنګه کولاو پروتو خبرې نشي کولای نور مونږ ته دا وی ویلا سونی می خالی دي سره سره نشته دی دنیا ته چې څنګه راځي خالی نو دنیا نه بزیم څنګه خالی عشر نو چې ما رسول دی یا رسول الله الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم الى بعض یا رسول الله خزر سړي به زوړل د خو یو بل ته ګوري دا شیر دنا رسول الله بیبیانی سوره پاک زنانی سوره وچت سوچي دې سوچ چرته لار چې زنانه د سړي خو یو بل ته ګوري نو رسول الله صلی الله علیه وسلم عائشه الامر اشد من ان يهمهم ذلك عائشه خبر باور ډیر زیات سخت ده سوق دې نه جوړیږي چې ته وګوري بل حدیث کې راځي الامر اهم من ان ينظر بعضهم الى بعض خبر دغه ډیر غټه ده چې خلک یو بل ته وګوري متفق علیه حدیث امام بخاری او مسلم راوړ او سوچ به زمونږ دی چې اوس आवाज کېدو ورده ځکه حدیث کې راځي چې هر سړی به شي بر ګوري چې اوس د نمبر د اوس د نمبر او دې وخت برایي چې نمبر به راشي فلان ابن فلان پلانې پلانې زوی یستعد للوقوف بین يدي الله الله وجرا دي شي مخ ګوري به نمبر راشي رب العالمین سبو حساب کتاب نه بعد الله وت باز ګناونه رایت دي مؤمن ته هم الله دي جنتی ته رایت خو حساب کتاب وسرنه کې اسب وت رایت کی چې ګورزه باندې رحم کوما پلانې ورځ دا ګناه کړي و ما ته ویل چې مکه زه په دنیا کې د باندې پردا چور نن د باندې ما چون جنت ته ځه نو دا خلک به یو بل ته وجه پلانې زوینن وګټله ګټه دغه ته وي او دا یو چې راشي الله سبحانه وتعالى حساب کتاب شروع کړي د بدر کې پیل شي نو الله به ملائکه ته وی راي کوي خذوه فغلوا بزنجیرونو کې واچو دی ورکاږي پړ مخې او د خپې به بری سر به کتري جهنم ته به ملائکه راکاږي او خلک وی پلانې زوینن تباشو برمونو تباشو یا همیشه لپاره لاغې شو او جهنم ته را او د جنتی خوشاله چته جنت الله اکبر او په دغه ورځ به د سخ حالاتي د دې ورځې نه یره پکار ده د شریزي چې په دغه ورځ به د زناور خو د انسانانو نشاته ولاړ بیا به الله خوري کې ورست وي د زناور به سرونه چتای لګي چې نن به د انسانانو سره ګوره سکی دا وړه غټه ورځ
ځکه دوی سره به حساب کې لګي د ځناور به سرونه اوچتې لګي په دغه ورځ به زه هم ولاړ یم ته به هم ولاړې ټول به ولاړ زمونږ سره به هم حساب کېږي زمونږ به هم نمبر راځي نمبر چې راځي هغې دپاره به څه کې هغې دپاره به تیاری کې